حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک جامع کپڑے خپل جامع د تکبر او د فخر د پتور باندې کته ځوړندې پریدي پنسي وغیرہ الله جل شانه به د قیامت پر ورځ باندې د طرف ته په نظر نه کوي، یعنی په نظر رحمت سره به ورته نه ګوري. دې حدیث روایت صحیح بخاري او دارنګه صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې وجې نه موږ تاسو له پکار دي چې جامع اچو، د خپلې پنسي پورته کو یا خپل څادر وغیره په ځمکه ځان پسې نه راکاږو. ډېر خلک داسې وي چې پنسي ښکته وي ځان پسې به راکاږي یا څادر یې ښکته وي، نو یا د پډګي ول هغه شمله کت ته پریښي ځوړنده، نو نه داسې به نه کوئ. جامع کې اغوندئ، هر لباس کې اغوندئ چې هغه سنت طریقه باندې وي او نیت پکې د الله رضا وي چې د الله یو نعمت ما ته راکړی دی، د الله نعمت ما په بدن باندې ښکاره شي. لوی تکبر او نمایش شهرت دا شی به نه وي. د الله د رضا دپاره به یو شی چې اغوندي د الله نیت به دا کوي چې الله راباندې یو نعمت کړی زما بدن باندې ښکاره شي. د لوی او تکبر نیت به نه کوي او دارنګې پنسې به اوچتې ساتي. دې وجې نه هر یو سړي او زنانه وله پکار دي چې خپل جامې داسې استعمال کړي چې پای کې لوی او تکبر را نه شي، ځکه الله جل شانه به د قیامت پر ورځ ته په نظر رحمت سره نه ګوري. د الله د نظر نه د رحمت د نظر رحمت نه به دې محروم وي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.